یا الله ته زموږ د غریبانانو دعا ولې نه قبلوې؟ ګاډۍ مې په کار ده، پیسې مې په کار دي، ښه بګله مې په کار ده. دا زموږ دعا خو مې ورځ قبوله که. یا الله زموږ غریبانان به کله اورې؟ دغه رخصه ده د بل ډریوري ده، ګی 1000 روپۍ وګټم، ګی 15000 روپۍ وګټم، په دې نه بنګله اخیستل کېږي نه ګاډۍ اخیستل کېږي. ای وروره عثمانه تا څه سره ورځ جوړه کړې ده چې یا الله زموږ د غریبانانو فریاد ولې نه اورې؟ 1000 روپۍ د ورځې ګټم، نه په دې بنګله اخیستل کېږي، نه موټر نه دغه. شکر د خدای ادا کړه، خدای به یې په ټیم سره درکړي. الله پاک انسان ازماوي چې ته ولې دا زما بنده دا تنګ سوی و، د خوارۍ تاب لري که نه لري، بیا په ټیم سره درښیي. ته ولاړ شه دماغ مه خرابوه واره، موږ ستړي ستومانه یو وروره، یې ور پرې نه لرو. باید زموږ دعا خو به مې ورځ قبلېږي که به نه قبلېږي. وروره ما د پیسو ضرورت دی. تا ته د پیسو ضرورت دی، خدای به یې وخت درکړي، نو خو صبر وکړه. د صبر باغ شه چې ته همیشه درنه یې خوږه یې. دا زموږ ولې که څه نه اوري؟ دا زموږ د غریبانان څه زه د دا څو عمر سره لګیا یم، الله پیسې راکړه پیسې راکړه، کله بیا اوري زموږ ناره؟ الله به دې دا دعا په یو بله تنګسه کې قبله کړي چې په تا به یو سخته نه راځي. ته ولاړ شه دماغ مه خرابوه وروره، خپل کار ته مې هیله کړه، ځه ولاړ شه. سمه ده، ته په خپل کار ښه پوهېږې. ته موږ ته راښایه را روان یې. ته ولې د پیسو کار به د کومه ځایه وسي یاره په خدای. السلام علیکم. وعلیکم السلام زرداده ستړی مه ما خانه څنګه یې؟ بخیر یې؟ ښه یې جوړ یې؟ د الله احسان ته څنګه یې؟ امن دی شکر. یاره تا سم ځکه څه به وکړه؟ کومه مځکه؟ هغه شپه یا کړم ځکه پرته ده څه به کوې؟ یاره ماتې راکړه. یا اخې په څو به راڅه واخلې؟ یاره په ښه بیه به درځه واخلم، اتیا لک روپۍ به درکړم. ښه په اتیا لکې راڅه اخې؟ بس سمه ده، پیسې راوړه زه به مځکه درکړم. زه به زما ورور له ټلیفون وکړم، هغه به راشي پیسې به راوړي. سمه ده، بس ته پیسې راوغواړه زه به کاغذان درکړم. پیرکه دا دې پیسې راوړي. پردي پردي صاحب یې که بیا یا بس په تایم بر وسه ده. دا ستۍ د مځکې فرد دی وایه یا بس صحیح ده. ورسې دا مځکې ستۍ پیسې زما کور ودان بس دا د پیسو کار خو وسو. اوس به یو ښه موټر په واخلم او یوه به ښه کور په واخلم، دا نورې به مینې ته ورکړم، مینه به هم خوشحاله شي نه چې زما سړي خو خدای دومره پیسې راغلې. بس کار وسو اوس درځه. یاره مدرسه ته درځه زما انډول عثمان. یاره جایداد خرڅ کړی دی، پیسې به راغلي، پوښتنه به وکړو چې ژوند به یې بدل شوی که به نه یې بدل شوی. درځه خو درځه. او عثمان خانه بخیر. پیرک خانه جوړ په خیر څنګه یې وروره؟ خیرات یې ښه جوړ یې؟ ستړی مه شې وروره، څنګه یې ښه جوړ یې؟ طبیعت ښه دی؟ عثمان خانه خبر شوی یم، وایي جایداد خرڅ کړی دی، پیسې به راغلي، ژوند به دې ډېر بدل شوی ماشاءالله. پیرک خانه بس پوښتنه مه راسه کوې، کومه مځکه چې مې خرڅه کړله هغه پیسې مې راواخیستله، موټر مې په واخیستی، هغه موټر مې اکسیډنټ کړی، غبرګې پښې مې کې ماتې شوې، نیمې پیسې مې کور والا ته ورکړلې، هغه کور والا مې د بل یوه سره وغورځېدله، په عیاشي اخته شوله. بس خیر مې غوښتی، بېخیري مې غوښته، خیر مې نه غوښتی. ما تا ته چې وویله چې ما ول خیر یې غواړه، خیر یې غواړه، الله پاک یې خپل بنده ته پر وخت سره ورکوي. تا بې صبري کوله، الله پاک تا ته ګوره دا به بېخیري کې تا ته هر څه درکړي. دا چې تا صبر کړی وی، د صبر میوه ډېره خوږه ده. بس ډېره غټه غلطي راسره وسه. الله غفور رحیم دی، ما بېخیري کوله، الله پاک ما ته خپله سزا راکړله. باید انسان چې هر کله دعا کوي، هر شی چې غواړي د خیره سره غواړي، نه بې خیره. انسان چې همیشه کله دعا کوي، کله لمونځ کوي، هغه د خیر ورسره یادوي، د بېخیري دغه انجام دی. اوس ورته وګوره جایداد لاړې، روپۍ د روپیو لاړې، کور خراب شو، په غبرګو پښو معیوب هم شولې. توبه به توبه، بس دا زما په نصیب لیکلي د بېخیري دغه انجام وي پیرک خان.